السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ وای او د صحت په جامه وای. نننۍ ویډیو زمونږ د کال سیټینګ په باره کې ده. اکثر ملګرو دا مسله وي چې یاره هغوی وایي چې کله هم موږ د یو چا سره په موبایل باندې خبرې کوو، موږ ته د مخکې نه د بل یو ملګري کال راشي، موږ ته پته نه لګي. لکه موږ په خپل موبایل باندې بیزي یو، موږ ته پته نه لګي چې یاره بل ملګري ماته کال وکړو. نو دا یو ډېره غټه مسله ده، ځکه چې اکثر موږ په موبایل باندې هسې داسې ګپ شپ لګوو، خبرې موبایل باندې کوو، لیکن مخکې موږ ته بل کال راځي، د هغې موږ ته پته نه لګي. اکثر ملګرو به ډېر لازمي کار وي، څه مسله به وي، تاسو ته کال کوي، لیکن هغې کال پته تاسو ته به نه لګي. نو دغه سیټینګ په خپل موبایل کې د هر چا لپاره کول لازمي دي چې دغه سیټینګ په موبایل کې وکړئ. ښه جي، په نننۍ ویډیو کې درته دغه سیټینګ درښایم چې څنګه تاسو دغه سیټینګ آن کړئ. نو کله هم تاسو ته بیا په موبایل باندې خبرې کوئ د یو چا سره، تاسو ته بل کال راشي، نو تاسو به د هغې نه خبرې کوئ، یعنې تاسو ته به کال په سکرین باندې مخامخ شو کوي چې یاره بل کس تاته کال کوي. نو تاسو ته پته ولګي که په هغه ټایم یې کال اټینډ کوئ هم کولی شي، او که وروسته یې بیا اټینډ کوئ خبرې ورسره کوئ، لیکن تاسو ته به د کال پته ولګي چې یاره د بل ملګري زما سره څه کار دی. نو راځئ دغه سیټینګ درته درښایم. مخامخ دغه کوم ځای نه تاسو موبایل نمبر ډایل کوئ، کوم ځای نه تاسو موبایل نمبر ډایل کوئ، هم هغه ځای له به راشئ، په دغه سیټینګ باندې به موبایل فون دا کوم سیټینګ چې دی په دې باندې به کلیک کوئ. صحیح ده، بالکل ایزي طریقه ده. په دغه سیټینګ باندې به کلیک کوئ جي. ښه جي، دلته کې دغه مخامخ بره تاسو ته کوم دا 3 ډاټ ښکاري، په دې به کلیک کوئ. دلته کې به لاندې په دې سیټینګ باندې کلیک کوئ، په سیټینګ باندې به کلیک کوئ. بیا به تاسو په دې کې به تاسو په کالینګ اکاونټ باندې کلیک کوئ. ښه جي، په دې کې به تاسو ګورئ، تاسو سره 2 سیماني، تاسو به اول نمبر په دغه اولنی سیم چې کوم دی تاسو سره سیم 1 باندې په دې به کلیک کوئ. ښه جي، دلته کې به تاسو په ایډیشنل سیټینګ باندې کلیک کوئ. ایډیشنل سیټینګ باندې مو کلیک وکړو، دا به لږ ټایم اخلي. ښه جي، دغه مخامخ کې تاسو ته کوم آپشن ښکاري، همدغه آپشن به تاسو کلیک کوئ. چې دغه آپشن تاسو کلیک کو، سمپلی دغه آپشن به کلیک کوئ. تاسو ته چې کوم دی دا آپشن تاسو آن کو. اوس به تاسو ته کم کال تاسو موبایل باندې بیزي خبرې کوئ، تاسو ته دویم کال راځي، نو د هغې به تاسو ته ډایرکټ پته لګي. صحیح ده، او ویډیو مې خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، چینل مو نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، تر بلې ویډیو د الله په امان.